غزل ماښام. ته چېرته یې په سترګو کې مې اور دی مازدیګر دی. ته چېرته یې په سترګو کې مې اور دی مازدیګر دی. د ګل رنګ مې د کاڼي په شان تور دی مازدیګر دی. ته چېرته یې په سترګو کې مې اور دی مازدیګر دی. د ګل رنګ مې د کاڼي په شان تور دی مازدیګر دی. راوغږېږه سترګې کړه په سترګو کې راخښې. راوغږېږه سترګې کړه په سترګو کې راخښې. اخیستی مې دا ستا په سر پیغور دی مازدیګر دی. راوغږېږه سترګې کړه په سترګو کې راخښې. اخیستی مې دا ستا په سر پیغور دی مازدیګر دی. رواج د پښتنو دی پابندیو ته یې ګوره. رواج د پښتنو دی پابندیو ته یې ګوره. همزولو ته یې ویل چې زما ورور دی مازدیګر دی. او دا کوم زلمی چې وینې په پردۍ خاوره کې مړ دی. دا کوم زلمی چې وینې په پردۍ خاوره کې مړ دی. د مور د سر ټیکری په سر خور دی مازدیګر دی. د افغان ویاړ د ویاړ میډیا د غزل ماښام خپرونې درنو لیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او د صحت ګاډي به مو اغوستي وي. د ادبي خپرونو په لړۍ کې د غزل ماښام خپرونه پیل شوه. خوشبختانه موږ په دغه خپرونه کې د سیمې په کچه د هېواد په کچه ښه شاعران راغواړو او د دوی شعرونه د دوی ادبي بحثونه تر تاسو رسوو. نن را سره خوشبختانه یو ښه شاعر، ځوان شاعر، ډېر قدرمن حاذق مازدیګر صاحب مېلمه دی. حاذق صاحب د ښه شعر ترڅنګ د شعر د ویلو یو ځانګړی انداز لري. هیله ده دغه خپرونه تر پایه را سره واورئ. حاذق صاحب ډېره زښته زیاته مننه چې راغلی او زموږ بلنه ومنله. خیر راغلی. سلامونه پښتنه مینه ادب تاسو ته او د افغان ویاړ او د افغان میډیا او خصوصا د غزل شپې خپرونې ټولو اورېدونکو لیدونکو ته په دې هیله چې ټول به جوړ روغ او خوشحاله به وي. قربان. خیر اوسې دا د غزل د ویلو نه به مخکې یو څه پوښتنې وکړو. هغه دا چې ولې شاعر شوې، د شعر لیکلو علت مو څه و؟ اکثره خلک وایي چې زه مین وم شعر مې ولیکه، زه مجبور وم شعر مې ولیکه، زه په یو بد وضعیت کې وم نو شعر مې ولیکه. ستا د شعر لیکلو هغه راز په څه کې و؟ زما لپاره شعر یو فرض یې که یو ځانګړی باب په حساب باندې زه ورته وایم. ځکه شعر په داسې وخت کې ما لیکو، په هغه وخت کې زه په عاشقي نه پوهېدم. په هغه وخت کې شاید ما د له وطن سره د مینې احساس یوازینی شی دا و شاید چې ما د وطن سره د مینې احساس او د هغه بیان په شعر کې ډېر ښه و. په نثر کې دونه ښه نه ده، نه په نثر کې څوک دونه غوږ ورته نیسي. په شعر کې د وطن دغه د مینې احساس په هغه وخت کې ما یو ډېر کوچنی زما یو نظم لیکلی و، په هغه کې د وطن په باب ډېرې خوږې خبرې د ما په نظر ما کړې وې. نو دا ډېر عمده دلیلونه نور هم و، خو هغه تر ټولو غټ دلیل د ما په نظر باندې ما ته دغه د وطن د مینې احساس چې زه شاعر سو. نو دا په خپله یو مینه ده، نو قوي مینه ده، ذاتي مینه ده. ځکه له خاورې سره مینه، له وطن سره مینه، دا یو بهترین باب دی. نو له یوې ښې دروازې د ماشاءالله دغه باب پرانیستی دی. تر اوسه دې څومره شعرونه لیکلي دي؟ یو خو داسې شعرونه دي چې هغه کروان صاحب ویلي چې موږ چې لومړني شعرونه اورو خندا راځي. هغه شعرونه چې ته په مطمئن یې چې هغه د ښه شعرونه دي. نور خو شعرونه د شاعرانو اولادونه دي. د شعر په مطمئنېدا باندې دا به د شاعر لپاره ډېره سخته وي، خو هغه لیدونکي او اورېدونکي څوک شاعر اوري هغوی به بیا پرېکړه پرې کولی شي. خو د ما په نظر چې کوم د ما لپاره داسې شعرونه چې په هغو کې ما یو مقصد یو هدف ښه وړاندې کړی وي، هغه تقریبا د سلو په شاوخوا کې. ماشاءالله ډېر کار دې کړی دی ماشاءالله. نو لیدونکي به ډېر نه په تمه کوو
یو غزل به درنه واورو. یو غزل به درته ووایم د موږ تاسې اوس حافظې خو د موبایل ته رارسېدلې. لیدونکو لکه څه ډول چې ما وړاندې یاده کړه چې حاذق صاحب د شعر ویلو یو ځانګړی بهترین انداز لري. تاسو یې هم واورئ، خوند ترې واخلئ. غزل ده چې لکه ګلاب لکه شبنم در پسې وغورځېدم، لکه ګلاب لکه شبنم در پسې وغورځېدم، په تلو دې توغ شوم د ماتم در پسې وغورځېدم، لکه ګلاب لکه شبنم در پسې وغورځېدم، په تلو دې توغ شوم د ماتم در پسې وغورځېدم، لکه یعقوب در پسې ړوند شوم په دواړو سترګو، لکه یعقوب در پسې ړوند شوم په دواړو سترګو، لکه بلال در پسې مرم در پسې وغورځېدم. ډېر ښه ده، ډېر ښه ده. د دې ناکامه عشق کیسه بس دغه درې ټکي وه، د دې ناکامه عشق کیسه بس دغه درې ټکي وه، در پسې تلم در پسې تلم در پسې وغورځېدم. او بیا شوه تکرار د یوه تریخ محبت بده صحنه، بیا شوه تکرار د یوه تریخ محبت بده صحنه، تش وې غنم زه شوم آدم در پسې وغورځېدم. بیا شوه تکرار د یوه تریخ محبت بده صحنه، تش وې غنم زه شوم آدم در پسې وغورځېدم. ما ویل کلونه پس دې وینم بویا هیر به مې وي، ما ویل کلونه پس دې وینم بویا هیر به مې وي، خو داسې نه شوه او بیا هم در پسې وغورځېدم. ډېر ښه ده. ما ویل کلونه پس دې وینم بویا هیر به مې وي، خو داسې نه شوه او بیا هم در پسې وغورځېدم. د مازدیګر لمر شوم له غرونو شوم پناه در پسې، د مازدیګر لمر شوم له غرونو شوم پناه در پسې، د مازدیګر لمر شوم سم در پسې وغورځېدم. ډېر ښه دی. بله ما ورو که پیدا کېږي ډېر خوند یې وکړه. بله ما ور ووه. یو بل غزل د بڼورې په وجود مې راخوره شوې، بڼورې په وجود مې راخوره شوې، بڼورې په وجود مې راخوره شوې، دا دی بیا مې د پیکه بدن حصه شوې، د بیلتون په دې صحنه هم خفه نه شوم، د بیلتون په دې صحنه هم خفه نه شوم، په ژړا وې خو په تلو له خندا شنه شوې. بیا یې اورو. ډېر ښه دی والا. د بیلتون په دې صحنه هم خفه نه شوم، په ژړا وې خو په تلو له خندا شنه شوې، چې مریضه شوې په دم او دوا نه شوې، چې مریضه شوې په دم او دوا نه شوې، چې مریضه شوې په دم او دوا نه شوې، چې هغه هلک دې ولیدلو ښه شوې. ډېر ښه دی. رب رحیم دی په دې مخکې هم خبر وم، رب رحیم دی په دې مخکې هم خبر وم، چې مې غوښتې په هغه وخت راښکاره شوې. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. دا باید بیا رب رحیم دی په دې مخکې هم خبر وم، چې مې غوښتې په هغه وخت راښکاره شوې. ډېر ښه دی. مازدیګر صاحب یو بله پوښتنه چې ما ته اوس ذهن ته راغله دا ده چې د دې مازدیګر تخلص خوښېدلو راز یې په څه کې و؟ دې کې ډېر باریک وخت دی. باریک خو نو ټول کم پیدا څیزونه وایي قیمتي، خو هغه لنډ یې درته ویلی څه چې یو چا به راته ویل ډېر ماشوم وم، یو چا به راته ویل وایي مازدیګر یو کس هغې ته ویلو راز په څه کې و؟ بیا له هغه وروسته بس پسې مازدیګر ځینو خلکو خبرې سړي ډېر اثر کړه. او باید وایي ځکه ځینې خبرې ژوند تغیرونکې وي، ژوند ته یو تحول ورکوي. او زما دپاره ډېر یو جالب دی ځکه تر ډېره چې زه ګورم دا ډول تخلصونه ډېر کم پیدا کېږي او حتما یو راز لري. نو راز دې وښوده نو بس ښایسته تخلص دی، مبارک دې وي او د دې دوام ورکړي. د دې شعر په برخه کې قرار شو کومه برخه کې ډېر لیکل خوند درکوي؟ نظم، نثر، کومه برخه کې ډېر کار کول غواړې؟ زه اصل کار په نظم کې کوم، په نثر کې لنډې کیسې لیکم، ډېرې کمې ډېر وخت یې نه لیکم، ډېرې کمې لیکم، خو ډېر کار په نثر کې زه نه سوی کولی.
ځکه نثر له ما کېناسته غواړي، وخت له ما نه غواړي، لیکل له رانه غواړي، خو نظم بیا دغسې نه وي. چېرته روان یم هم غزل لیکم، جای کې پروت یم هم غزل لیکم، ډوډۍ خورم هم بعض وخت باید راته درځي. نظم که له هر چا نه پوښتنه وکړي، اکثره شاعران په نظم کې ډېر خوشحاله او د دې اوس دور د چوکاټونه دي، نو په کوم چوکاټ کې ډېر شعر لیکي، غزل یا چاربیته؟ زه په غزل کې کار کوم. او دا د اوس دور تقریبا دغه ډېرې برخې پاتې شوې. اوسني شاعران تر ډېره چې تمرکز کوي په ازادو نظمونو یې کوي او په غزل یې کوي، نورې برخې پاتې شوې. نو د دې راز په څه کې دی؟ ولې دغه غزل ته دومره ترجیح ورکړل شوه؟ غزل ته ترجیح په دې ورکړل سو مواد په غزل کې ډېر دي. غزل دومره پابند نه ده، یو بیت یو موضوع کې کوه، بل بیت بل موضوع کې کوه. که ته غواړې فرض یو نظم ولیکې، په هغه نظم کې به ټول ته هغه کومه موضوع باندې چې لیکې، یو فرض که یو آزاد نظم وي. خو په شعر کې بیا دا شی نشته. په غزل کې البته دا یو بیت په یو موضوع، یو بیت په بله موضوع، یو بیت د شعر غزل اسانه ده د شاعر لپاره زما په نظر. یعنې د لیکلو هغه طرز یې ښه ده، طرز یې ښه ده او مواد یې ډېر پیدا کوي. بل د غزل یوه ښه ځانګړنه دا هغه ده چې هر بیت بیل بیل تعبیرېدای شي. خو دغه خبره دا د غزل یوه ډېره ښه ځانګړنه ده. نو بحث ډېر نه اوږدوم ځکه لیدونکي به هم ستړي کېږي، بیا دې اورو تر څو د شعر نه دي ملګري او لیدونکي خوند واخلي. یو بل غزل ده چې ښه وعده دې وکړله راځې، سبحان الله، ښه وعده دې وکړله راځې، سبحان الله، زما وې د بخت بیا راویښه وې، سبحان الله، سبحان الله. ډېر ښه ده. زه به دې پښتون باندې څه داسې خوښي وکړم، زه به دې پښتون باندې څه داسې خوښي وکړم، ستا له خولې به وځي کلمې، سبحان الله، سبحان الله. او څومره بختور یاست په تاسو څومره پام کړي، څومره بختور یاست په تاسو څومره پام کړي، سرې ډیوې او سپینې آینې، سبحان الله، ډېر سبحان الله. څومره بختور یاست په تاسو څومره پام کړي، سرې ډیوې او سپینې آینې، سبحان الله، سبحان الله. او څه د بې شعورو لاس ته ولوېدې بې قدره شوې، څه د بې شعورو لاس ته ولوېدې بې قدره شوې، څه په ډمو سر شوې زمانې، سبحان الله، سبحان الله. او ډېر ډېر نعمتونه دي د رب زه یې منم، ډېر نعمتونه دي د رب زه یې منم، ستا په شان به بل نه وي ادې، سبحان الله، سبحان الله. ډېر نعمتونه دي د رب زه یې منم، ستا په شان به بل نه وي ادې، سبحان الله، سبحان الله. زه خپلو بچو ته د حلال ټوک پیسې نه لرم، زه خپلو بچو ته د حلال ټوک پیسې نه لرم، ته په اولادونو حرام خورې، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. او یو بله مورو والله چې ما وړاندې لیدونکو ته څرګنده کړه چې الحمدلله نن موږ په ډېر یو ښه شاعر اوښتي یو، ډېر شعرونه اورو، کمې خبرې کوو. ستا زندګي قرضداره، موږ د زندګۍ قرضداره، ستا زندګي قرضداره، موږ د زندګۍ قرضداره، لالیه څه یې کوې ښه یو تر مرۍ قرضداره، ستا زندګي قرضداره، موږ د زندګۍ قرضداره، لالیه څه یې کوې ښه یو تر مرۍ قرضداره. او ډېر ماښامونه وشول ماته انتظار ناسته وي، ډېر ماښامونه وشول ماته انتظار ناسته وي، ډېر ماښامونه وشول زه یم د ابۍ قرضداره، ډېر ماښامونه وشول ماته انتظار ناسته وي، ډېر ماښامونه وشول زه یم د ابۍ قرضداره. ما ترې دا وپوښتل چې ولې خپل بچي خرڅوي، روغتون ته لاس یې کړ ویل یې یم د دوی قرضداره، ما ترې دا وپوښتل چې ولې خپل بچي خرڅوي، روغتون ته لاس یې کړ ویل یې یم د دوی قرضداره. او یوه ګیله مې ده د حشر په میدان یې کوم،
یوه ګیله مې ده یوه ګیله مې ده د حشر په میدان یې کوم د ښار باچا مې و خالقه د ډوډۍ قرضدار تر اوسه د څو لنډې کیسې لیکلې دي په برخه کې په نثر کې ما په لومړي سر کې درته ویل زه ډېر کم کار کوم خو تقریبا 15-20 شاوخوا کې په لنډې کیسې لیکلې دي ډېرې کیسې دي هغه بس په موږ د خدای ډېره لویه پیرزوینه احمدي صاحب ده ماشاءالله د احمدي صاحب هغه د نثر چې موږ لیکو وایو البته هغه ډېر جلا کیفیت دی خو بیا موږ ته یو څه حتما ذهن ته راځي تاثر یو څه تاثیر کوي نو ما مخکې وړاندې یاد کړه لیدونکو چې موږ په خبرو ډېر نه تم کېږو غواړو چې شعرونه واورو نو شعرونه اورو بیا به فکر کوم تخنیکي همکار مې اشارې وکړي چې یاره د خپرونې وروستیو شېبو ته رسېدلي یو څو مسلسل شعرونه اورو لاس به دې ښکل کړم که دا ځلې تر ما راغلی لاس به دې ښکل کړم لاس به دې ښکل کړم که دا ځلې تر ما راغلی ضد دې پرې ایښی و لالیه بېرته بیا راغلی ډېر ښه ده ډېر ښه ده دا ډېر ښه حالت ده لاس به دې ښکل کړم که دا ځلې تر ما راغلی ضد دې پرې ایښی و لالیه بېرته بیا راغلی ما درته نه ویل که برجن د تا به بیا ازار کړي ما درته نه ویل که برجن د تا به بیا ازار کړي په خندا تللی وې له یاره په ژړا راغلی ډېر ښه دی والا ما درته نه ویل که برجن د تا به بیا ازار کړي په خندا تللی وې له یاره په ژړا راغلی او دا د پیغلتوب مغرور انداز به دې د چا نه و خوښ د پیغلتوب مغرور انداز به دې د چا نه و خوښ ګودر ته نجونې یو ځای تلې ته به جلا راغلې ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه د پیغلتوب مغرور انداز به دې د چا نه و خوښ سوال دی د پیغلتوب مغرور انداز به دې د چا نه و خوښ ګودر ته نجونې یو ځای تلې ته به جلا راغلې زه در شکمن شومه ګلمخ یې چېرته اور رانه وړې زه در شکمن شومه ګلمخ یې چېرته اور رانه وړې په تیاره ووتې له کوره په رڼا راغلې بله هم اورو ډېر خوندور یعنې غزل دې والا په بل غزل پسې خوب وي زه وایم چې کاش تا لوستلی یم اورېدلی ډېره مننه چېرته هم رانغلې په موږ ښې ورځې خدایه په ارمان یو د یوې ورځې چېرته هم رانغلې په موږ ښې ورځې خدایه په ارمان یو د یوې ورځې کلي ته به بیا ټول مسافر راشي بیا را لنډې شوې د روژې ورځې موږ به پکې یار په دواړه مخ ښکل کړو موږ به پکې یار په دواړه مخ ښکل کړو تاسو به نو څه کړئ په هغې ورځې ډېر ښه ډېر تاسو ورته ووایاست زه خوښ یم تاسو ورته ووایاست زه خوښ یم ډېرې شوې را لنډې د کوژدې ورځې ډېر ښه دی ډېر ښه دی یو بل هم اورو زندګي خوښی سړک زه وېرېدلی لاروی یم ګرد غبار مې په مخ پروت دی لالهان یم سپوږمۍ دوه سترګې په ما کې خښې کړي ستوري هم زما په باب اوږدې کیسې کا لوېدلی چې څه سپکې سپورې ما کړې په یار تېرې ما یوه زغملې ښې ناکردې ډېرې ډېر ځایونه پړ هم دی و مړ هم زه شوم د ناسیالو او ناترسو اړ هم زه شوم ډېر ځایونه پړ هم دی و مړ هم زه شوم د ناسیالو او ناترسو اړ هم زه شوم زندګي خوښی سړک او زه بې سر و بې سامانه څه په تورو تاریکو کې مې ژوند تیر شو څه مې خپلو ارمانونو ته جلاد شوم نه ما هغه کړله یاده او نه زه چېرته ور یاد شوم ما د دې عصر که چا عاشقي وکړه ما په هر یو بازاري یار پسې زړه وخوړ زه له ډېرو ګړنګونو نه ګزار شوم نه مې ځان ته څوک پیدا کړ او نه چېرته د چا یار شوم ستا د عشق په امتحان کې چې کامیاب شوم نو ولې بد شوم غل شوم او غدار شوم ښه ستا څه فکر چې زه به تر ابده داسې خوار یم ښه ستا څه فکر چې زه به تر ابده داسې خوار یم نه به چېرته یار پیدا کړم نه به چېرته د چا یار یم دا خبرې سمې نه دي دا قصې ټولې دروغ دي دا چې تا را سره کړې دا وعدې ټولې دروغ دي
دا خبرې سمې نه دي، دا قصې ټولې دروغ دي، دا چې تا را سره کړې دا وعدې ټولې دروغ دي. خلک څه وایي، خلک څه راپسې وایي، خلک ښه راپسې وایي، که دروغ وي که رښتیا وي، ښه له زړه راپسې وایي. وایي دی د چا قیدي دی، وایي دی د چا قیدي دی، د اوږدو زلفو بندي دی، له هر کار یې لاس اخیستی بس پسې په یو سړي دی. له هر کار یې لاس اخیستی بس پسې په یو سړي دی. خلک ښه وایي لالیه، ټول پاخه وایي لالیه، زه له ژونده یم وتلی، زه له خونده یم وتلی. هو دا ټول قصر دا ستا دی. زه له ژونده یم وتلی، زه له خونده یم وتلی. هو دا ټول قصر دا ستا دی. دا ملنګ چې د شیدا دی، دا بېتا دی، نیمه خوا دی، بېتا هېڅ ځینې جوړ نه شو، نه شبنم دی نه سپرلی دی. ډېر دغه وروستۍ برخه یې ده چې مې زړه ښه ډېر ازار شي، چې ټول درد شي او پرهار شي. چې مې زړه ښه ډېر ازار شي، چې ټول درد شي او پرهار شي. بیا ښې ډېرې چغې وکړم، بیا دې ښه په بدو یاد کړم. ناګهانه مې له خولې نه دا یوه خبره ووځي، ناګهانه مې له خولې نه دا یوه خبره ووځي. زما عجیبه میرات پخت دی، د یار یاري د کابل تخت دی. بیا د لالي د تللو وخت دی، د بیلتانه عذاب د سخت دی. بلې سکروټې مې په زړه نیولې دي. ډېر خوندور، ډېر بهترین نظم و. ډېره مننه کور محمد. یو چا د ژوند تصویر و، بس خدای دې نور خپلو هیلو ته ورسوه. او ډېره زښته زیاته مننه کور دې ودان چې خپرونه کې له موږ سره برخه واخیسته، وخت یې راکړو. کور ودان ډېره مننه. د افغان ویاړ د غزل ماښام خپرونې درنو لیدونکو، دا به له قدرمن شاعر ښاغلي حاذق مازدیګر صاحب سره چمتو شوې د غزل ماښام خپرونه. په دې امید چې خپرونه به مو خوښه شوې وي. زموږ نورې خپرونې هم وڅارئ او له ادبي، ښوونیزو او دې ته ورته نورو پروګرامونو څخه خوند واخلئ. ډېره مننه.